لس ورځې موسی علیه السلام نور روجه ونیوله. 10 چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار کړي چې موږ ته خپل پیغمبر 10 ورځې پوره یادې کړې وې. دا خو 10 نه خبرې زیاتې واورېدلې. نو په قوم کې خو هر قسمه خلک دي. د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي. د هغه خپل نوم هم موسی و. د ده موسی نوم دی. او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي. موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړ. الله تعالی ته پیغمبر جوړ. دغه موسی چې سامري دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل. مور یې وړه چې د ما مخکې الالی راشه چې د بیابان کې به وغورځومه. نو بس که مړ شو بیابان کې او که 400 کل زما د سترګو وړاندې خو بني بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې او مور یې راله. هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه. ګوره الله عجیبه نظام دی. جبریل علیه السلام براته او دغه موسی سامري تربیت یې کو. کافر ته جوړ شو لوی کافر. و موسی الذی رباه جبریل کافر. هغه موسی چې جبریل علیه السلام تربیت وکړ هغه نه کافر جوړ شو. و موسی الذی رباه فرعون مرسل. هغه موسی چې فرعون تربیت وکړ هغه پیغمبر جوړ شو. دا یو عجیبه نظام دی د الله. خی د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي؟ دا نوح علیہ السلام په کور کې داغه بچی پیدا شو کافر. او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی؟ د ابو جهل کور کې عکرمه پیدا شو. عکرمه د پیغمبر علیہ السلام جلیل القدر لوی صحابي دی. لوی صحابي دی جوړ شو. پلار یې څوک د فرعون په کور کې داغه بیبي آسیا کما خزه وا. د فرعون لور هغه کما جنې وا او کم انداز ته رسیدلې ده. دا د الله یو خپل نظام دی بس. او یو خپل پروګرام د پروردگار روان دی او د خپل قدرت نخې خی. دغه سامري د جبريل علیه السلام چې په کوم ساروي راته او خپه کې خودا دغه اعلان دی هغه علاقه غزيبه تکشین شو. او چې ځای باندې چې به د جبريل علیه السلام اسپه کې خودا تکشین بشو پر پیدو بشو خوره جمع کوله چې دی خوره کې څه کمال شته او خيارو. خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تختیدل داسې خو نشو تللی. د واده په بانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغون کړي. مونږ کې واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه. چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه